کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د هیواد د داخلي تولیداتو ترڅنګ د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سوداګریز او تولیدي توکي هم نندارې ته وړاندې شوي دي او یو ګڼ شمېر د ګاونډیو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی چې تر راتلونکو 7 ورځو به دوام وکړي. د صنعت او سوداګرۍ د خونې مسؤلینو دغه نندارتون د سوداګرۍ د ودې او له ګاونډیو هیوادونو سره د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن یاد کړ. په دې کې زموږ خارجي دوستان، خارجي همسایگان د ترکیه او خصوصا ایران او ازبکستان او دغه پاکستان او نور ملکونو دلته په دې کې ګډون کړ او خپل غرفې او خپل تولیدات نمایش ته پرېښو. خارجي څومره میلمانه دلته راغلي چې په سلهاو کسان دلته شرکت کړی، دوی ډاډمن وو چې په افغانستان کې امن دی او امان دی چې دلته شرکت کړی او په دوی یو پیام دی نړۍ ته چې نړیوال هم راتللی شي او په دې ځای کې شرکت کولی شي، په اقتصادی برخه کې سرمایه گذاری کولی شي. کشورهای همسایه علاقمند است که در این نمایشگاه اشتراک کنند، چنانچه که شما می‌بینید که امروز اشتراک کردن و از پیداوار افغانستان و تولیدات افغانستان ببینن، خریداری بکنن و قراردادها و کنترک‌ها صورت بگیره و به همین شکل تاجرها و صنعتکارا و مردم افغانستان هم علاقمند است که با تولیدات و با پیداوار کشورهای همسایه که ما نیاز داریم با اونا کنترک و قرارداد داشته باشیم، با اونا دید و دید بکنیم که انشالله فردای این روز ما یک مجلس بی هم داریم که بین تاجرای افغانستان و تاجرایی که از کشورهای مختلف در اینجا دعوت شدین آمدین، بین اینا هم صحبت‌ها و تبادل افکار صورت بگیره. اینا در واقعیت کلش یعنی یک دستاورد است به سکتور خصوصی افغانستان. د نندارتون ګډونوالو هم خوښي څرګندوله چې د تولیدي او سوداګریزو توکو د بازار موندنې په موخه ورته د ډول نړیوال نندارتونونه جوړیږي. ما کارخانه تولیدی داریم که امروز خوشبختانه نمایشگاه زمینه از را بر ما فراهم ساخته تا ما بیاییم بر مصرف کننده مستقیم محصولات خود برشان به معرفی بگیریم. بسیار زیاد نمایشگاه مفید است که همه محصولات شناخته میشن، هر کس رو میشناسه که محصولات تولید وطن است، افتخار وطن است. در افغانستان تولید میشه و یک چیزی است که با کیفیت عالی. برگزاری این نمایشگاه ها تاثیرات بسیار بزرگ داره. افراد جامعه از تولیدات داخلی با خبر میشن، چرا تمام کمپانی ها با برند سازی میخواین کنن، تولیدات بسیار با کیفیت را جور میکنن. مکلف دولت فعلیه که زمینه مساعد کنه برای کارگوهای بیشتر، برای ویزی بیشتر برای تجاران زعفران ما. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د افغاني تولیداتو لپاره په هیواد کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډول نړیوال نندارتونونه جوړ شوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا رغنده اغیز کړی دی.